بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم اختیار ګلوس، زه د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل ده. نننۍ موضوع کې بعضې ملګرو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو دا د پښتو ټایپینګ چې کوم مشکل ده په کورل ډرا کې، د دې مشکل څنګه باید حل شي. څو طریقې یا څو لارې موجودې دي چې اول زه راځم کورل ډرا ته، مې کورل ډرا اوپن ده او کریټ نیو فایل. زه راځم اول دا چې زه راځم ټیکس ته او په ټیکس کې زه یو څه ټیکس لیکم. که زه انګلیسي کې لیکم بالکل هېڅ مشکل نه ورکوي، صحیح ده. خو که زه پښتو کې لیکل وکړم، فارسي کې هم مشکل نه کوي. لکه پر مثال موږ یو څه لیکو، لکه موږ وایو چې ګرافیک نیشن، صحیح ده. خو که زه هم دا ټیکس اوس په پښتو کې ولیکم، دا به هېڅ مشکل نه کوي، ځکه اول موږ ټیکس په فارسي کې ولیکو، له فارسي نه وروسته بیا په پښتو کې ولیکو. لکه پر مثال زه اوس لیکم په پښتو ژبه کې زه چې اوس هر څه لیکم هېڅ مشکل نشته. لکه زه لیکم که نه سوري، زه دلته لیکم لکه احمد چې زه لیکم هېڅ مشکل به نه کوي. خو دا د موږ څه شی شوه، دا دلته به موږ ولیکو چې فارسي، دا د فارسي شوه. اوس زه راځم بیا ټیکس ټول ته، افاته پریس کوئ یا دې ځای نه راځئ. زه اوس که پښتو ته دا ژبه واړوم او زه ولیکم فارسي، هم مشکل به نه کوي، ځکه دلته ما دې کې کړی دی یو تخنیک، او هغه تخنیک دا ده. اوس به راشو، زه دلته خپلو ژبو ته راشم، دلته وګورم د ما پښتو د افغانستان نه، د ما پښتو د پاکستان نه. زه راځم کیبورډ پریفرنسز ته، دلته به زه اوس راشم چیش ته، د کیبورډ ته او آپشن ته به راشم. ما کیبورډ چې ده، کیبورډ ژبه مې د پښتو پاکستان ده، لیکن کیبورډ مې د پښتو افغانستان ده. دا مې یو خوندوره او زبردسته لاره ده چې د دې لارې تاسې کولی شئ چې ټیکس نه ده، ټیکس بالکل صحیح راوړئ. بله لاره دا ده چې تا ټیکس په هغه کې لیکلی په نوټ پیډ کې، او د نوټ پیډ نه بیا راوړي په هغه کې واچئ، دا په کورل ډرا کې پیسټ کړي. نو دا هم یوه لاره کېدای شي. لکه فرض لینک هم نه اخلي، لکه فرض مثال زه اوس درته وایم، دا به څو لارې موجودې چې موږ تاسې د مایکروسافټ ورډ له لارې موږ تاسې یو څه راوړو. لکه فرض مثال دا کلوز او دا نوی فایل ما اوپن کړ، زه راځم او زه ورته وایم چې از ایکول ټو، ما ژبه فارسي ده، انګلیش ته مې واړوه، از ایکول ټو رین بریکټ شورو کلوز. دا یو ریډیمیډ ټیکس ده چې موږ تاسو سره هر وخت موجود په څه شي کې، په ورډ کې. ښه، زه راځم نوټ پیډ خلاصوم، ما نوټ پیډ خلاص کړ، زه دلته راځم دا کاپي کنټرول سی او نوټ پیډ کنټرول وي. ښه، داسې یو که موږ اوس زه راځم اول کاپي له ورډ نه اخلم، چې زه کله دا کاپي کړم او زه لاړ شم کورل ډرا ته او زه به دا واخلم، دا به دې خوا دې بغل ته کېږدم. ښه، نو زه به اوس راشم ټیکس ټول ته او دلته به راشم، دا به پیسټ کوم کنټرول وي سره. زه چې کله دا پیسټ کوم نو ما ته به وایي، لکه ما نه به پوښتنه کې امپورټ پیسټینګ، مینټین فونټس اینډ فارمیټینګ، لکه فونټ او فارمیټ دې مینټین کړه یا وګوره، مینټین فارمیټ سره خالي فارمیټ وګوره، او ډسکارډ فارمیټ فونټ او فارمیټ ډسکارډ کړه، لرې کړه. فورس سیم وای کې بلیک کې څه رنګ کوي، ځکه دا کاپي مونږ له هغه نه اخیستی و د مایکروسافټ ورډ. زه چې کله په دې باندې اوکې کړم نو دا به مونږ سره داسې راشي، صحیح شو. خو که کله مونږ او تاسې راشو او همدا کاپي مونږ او تاسې د
چې شي واخلو د هغه نه راوړو دلته ګوره د موږ دا ټکس لږ ماده شي که خیر دا چې کله موږ داسې کوو هېڅ مشکل به نه کوي صحیح ده زه به دا ختم کړم اوس زه راځم د نوټ پیډ نه کاپي راوړم بیا موږ پښتو ټکس هم د نوټ پیډ نه راوړو صحیح ده نوټ پیډ ته راځم دا ټول کاپي اوس زه راځم کورل ډرا ته F8 پریس کوم او کنټرول وي ما نه ګوره د یو شي پوښتنه هم نه کوي صحیح شوه وګوره ډایرکټ به ډایرکټ مې پرنټ کړه نو دا یو بله اسانه او ساده لاره ده بل موږ تاسې کولی شئ چې لکه ایزیلی یو سی وي یو بل شی په نوټ پیډ کې پیسټ یا داسې چې یو ټکس موجود وي دا په نوټ پیډ کې پیسټ کوه دلته یې راوړه له هغې ځای نه دلته پیسټ کړه لکه پر مثال زه به د خپله ویډیو یو وارې ودرم بیا به هغه څنګه کوم وګورم بیا به ویډیو بیرته سټارټ کړو زه راځم ما خلاص کې یو پی ډي اف او په دې پی ډي اف کې د لغمان ولایت باره کې مکمل معلومات دي کنټرول ای به کوم زه دا او کاپي د دې نه ما واخیستی او کاپي لیکن کاپي مې کړه زه دلته راغلم چې شته نوټ پیډ ته راغلم او دا مې بالکل دلته پیسټ کړه دلته وګوره دلته ما پیسټ کړه دا زه غواړم اوس دا ویسم هلته صحیح شوه وګوره مکمل هر څه لیکل شوي دي صحیح شوه کنټرول ای اوس به څنګه کې کاپي به کېده اوس راشه کورل ډرا ته کورل ډرا ته زه راغلم کولی شي ټکس باکس کې هم پیسټ کړي لکه فرض مثال دومره یو ټکس باکس تا جوړ کړه او پیسټ کړه وګوره هېڅ مشکل به نه کوي کولی شي اوس په دې کې موږ تاسو ته تغیرات راوړو لکه فرض مثال کنټرول ای او دا څنګه کو دا بالکل سینټر ته راولو یا جسټیفای کو دلته وګوره سینټر ته کو صحیح شو نو دا د اسانه او ایزي میتھډ د دې مشکل د را پکولو لپاره نو تاسو ایزیلی کولی شئ چې ډریګ اینډ ډراپ هم وکړئ یا یو ځای نه کاپي واخلئ لکه فرض مثال زه د هغه نه یو کاپي اخلم ډایرکټ له پی ډي اف نه پی ډي اف نه مونږ کاپي واخلو نو څنګه مونږ ته بیا څنګه کاري کنټرول وي کوم زه د وګوره د پی ډي اف نه مونږ ته ډایرکټ راختی شو دا ولې مونږ سره داسې راځي ځکه دا ټکس مونږ لیفټ طرف ته الاین ده خو که زه دلته راشم ټکس انتخاب کوم کنټرول ای او رایټ طرف ته کوم نو دا بیا داسې ښکاري صحیح شو نو دا یو اسانه ایزي طریقه وه چې د دغه مشکل نه موږ تاسې څنګه ځان خلاص کړو یا ځان بېغمه کړو نو دا و د مایکروسافټ ورډ یا بعضې ټکس چې موږ تاسې څنګه راوړو کورل ډرا کې داخل کړو او همداسې موږ تاسې کولی شو چې د نوټ پیډ نه کاپي پیسټ هم فوټوشاپ او هم کورل ډرا ته نو دا یو ساده او سمپل ټریک که ویډیو م خوښه شوي لایک سبسکرپشن او کمنټ بالکل مه هېروئ الله پامان